زما عزتمن مشرانو د یو مسئلې بیان مې ورته شروع کړی ده. مسله څرګنده ده، هغه د مونځ مسله ده. ما هلته ویلي خدای پاک د مونځ په باره کې وایي چې مونځ سړی د ناروا او د بدو عملونو نه منع کوي. نو سوال دا و چې ډېر خلک خو مونځونه هم کوي او ناروا او بد هم کوي. نو ما هلته ویلي خدای پاک خو رښتونی دی، خدای چې څه ویلي دی هغه ټول حق دی. خو مونږ به هغه مونځ لانې کړی چې سړی د نارواو نه منع کوي. نو د مونځ مې ورته یو شکل ښودلی و، صورت بالغ او دویم د مونځ روح. د مونځ صورت کې مې ورته ویلي چې مونځ د څلورو څیزونو نه جوړ دی. شپږ پکې فرض دی، څوارلس واجب دی، یوې سنت دی او پنځه مستحب دی. ځکه د مونځ ارکان ټول د یوې مرتبې نه دي، نو جدا جدا مرتبه و شان لري. اوس لومبی الله اکبر فرض دی، که چا پرېښود مونځ یې نه کېږي. او دا باقي الله اکبرونه سنت دي، که سړي نه پاتې شي نو مونځ یې کېږي، خو سنت دې پاتې شي. نو دغه شان په ارکانو کې او د مونځ په اجزاو کې فرق دی. بیا د مونځ صورت دی، روح دی چې هغه عاجزي د خدای پاک دی. بیا مې درته ویلو چې دا مونځونه دا پیغمبرانو مخکې کړي او زمونږ دا پنځونه مونځونه چې مقرر دی، نو دې دپاره جبریل علیه السلام راغلی و، زمونږ حضور پاک ته یې وختونه وښودل. دوه شفاعو راغلی، دوه ورځې هر مونځ ورته په اول وخت کې وکړ او یو ورځ یې ورته هر مونځ په آخر وخت کې وکړ. او بیا ورته وایي هذا وقتک ووقت الانبیاء من قبلک والوقت فيما بين هذين. دا ستا دپاره وختونه شو، اول او آخر د دې منځ کې مونځ کوه، او دا د پیغمبرانو وختونه. نو ګویا د حضور پاک د مونځونو دا وخت دا د پیغمبرانو د مونځونو وختونه و. دا پخوانۍ طریقه را روانه ده، الحمدلله. خلومبي مونځ چې زموږ ښکلی پیغمبر کړو په مخ د ځمکې، دا د ماسپښین وخت و. او ما ورته ویلي ماسپښین مونځ اول دا د ابراهیم علیه السلام نه نقل کړي دي کتابونه. خدای پاک پرې د قربانۍ امتحان راوستی او قربانۍ امتحان کې کامیاب شوی دی. او دا د څلورو نعمتونو په شکرانه کې څلور رکعته فرض ادا کړو. نو هغه وخت خدای پاک ته خوښ دی. نو زمونږ په امت باندې څلور رکعته فرض دی او د ماسپښین په وخت کې دا د ابراهیم علیه السلام د مونځ یادګار دی. دا مې ورته ویلي و تېره جمعه. دویم مونځ د مازدیګر دی، د مازدیګر مونځ چې دا لومبي نقل شوی دی، نو کتابونو کې دا بیان دی چې لومبي د مازدیګر مونځ یونس علیه السلام کړی. یونس علیه السلام لوی پیغمبر دی او خدای یو علاقې ته لېږلی دی. هغه علاقې ته نینوا د عراق او د ترکو په منځ کې علاقه ده. خدای پاک وایي وارسلناه الی مئة الف او یزیدون. دا هغه ځای باشندګان 100,000 یا څه قدرې زیات. پخوا خو آبادی نه وی، لږ لږ قومونه به آباد او خدای پیغمبران ورلېږلي. نو هغه ورته نصیحت کړی دی، وعظ یې کړی دی چې څه د پیغمبرانو طریقه ده. آخر چې ناامیده شوی دی، خدای پاک ورته ویلي که دوی ستا حکم ونه منه زه به پرې عذاب نازل کړم. نو د عذاب د نازلېدو نه مخکې خدای پیغمبر ته حکم راولېږي چې ته اوس د دې کلي نه وځه، ځکه چې عذاب راشي نو اوچ او لامده به یې ټول سوځي. نیکان او بدان د خدای یو نظام دی، دا پټ ساتي که تکلیف صرف په بدانو راتلی په دنیا کې او نیکان بچ کېدی په عذاب کې. د بې ایمان بالغیب نه پاتې کېدل. خدای دا خبرې پټې ساتي. خدای قرآن شریف کې وایي سورت یونس کې چې هر قوم باندې ما عذاب نازل کړی دی، د هغه تباه شوي دي بغیر د قوم یونس نه. لما آمنوا کشفنا عنهم العذاب. یونس علیه السلام قوم ته وایي 3 ورځې پس به در باندې عذاب نازلېږي.
دته لا حکم نو راغلی د وتو خو غوسه و ډېر نو د کلي نه ووتل نو خدای وایي وظنون ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين د کلي نه ووتله او غوسه و قوم ته چې زه په دوی عذاب راتلونکی دی هغه قوم خوش قسمته و چې وریځې ولیدله یو خطرناک او د ګوډ او برېښنې پکې ولیدلې یقین یې راغی چې دا خو عذاب الهي دی زه خدای پاک ته په سجده پرېوتم او ایمان یې د عذاب د راتلو نه مخکې نو د خدای احسان ته ګوره چې خدای فرمایي چې په کوم قوم عذاب راغلی دی هغه ټول تباه شوي دي الا قوم یونس بغیر د یونس علیه السلام د قوم چې دوی عذاب ولید ایمان یې خدای ورسره د احسان دلته خو دوی بچ شو عذاب ته خدای لرګ او په رښتیا مسلمانان شو د خپل پیغمبر پسې اوس ګرځي چې هغه کوم دی او هغه چې ووت نو سمندر او کښتۍ پکې روانه بیا کښتۍ والا ته وایي ما ځان سره سور کړي سور یې کړه کښتۍ په ډنګاډور شوه په سمندر کې کښتۍ والا وایي دې کې خو داسې معلومیږي چې یو غلام راغلی دی بغیر د اکا د اجازت زه خو خسنې وباسم چې کوم یو پکې ووت نو هغه خسنې وښکه یونس علیه السلام نوم پکې راغی خدای وایي فساهم فکان من المدحضین فالتقمه الحوت وهو ملیم خسنې وښکلې د ده پکې دغه نوم ووت چې ماڼۍ اوچت که دریاب ته غورځاو خدای د خپلو پیغمبرانو حفاظت کوي خدای یو کب تیار ساتله چې د وغورځېد کب په مخه تېر کړي خدای وایي فالتقمه الحوت وهو ملیم کب تیر که په مخه د سمندر کې مغلغل کبانې سړی حیران شي چې خدای دا بلاګانې په دې کې پیدا دي دوی ته به رزق څنګه میلاوېږي هغوی ته خدای دومره رزق ورکوي چې د اوچې خلقو ته دی 6,000 قسم مخلوقات دي په سمندر کې او 4,000 قسم مخلوقات دي په اوچه سمندر ډېر دی او یا حصې د ځمکې د پاسه سمندر دی تقریبا او 13 حصې اوچه ده په دې اوچه څومره مخلوقات دي د دې نه زیات په سمندر کې وي د هر شي مثال پکې شته او داسې حیوانات دي چې د هغې مثال نشته مارغوچې هغه کب باندې خدای بل کب راوسته هغه یې روغ تېر که او د تورو تیارو سمندرونو ته یې بوت خو خدای پاک د دې حفاظت کوي نه دا ړومبي کب ازمولی شي او نه دا دویم کب ازمولی شي دواړه جمدي دي کب هم په خېټه کې جمدی دی او پکې یونس علیه السلام جمدی دی او دې د خدای ثنا وایي نو خدای وایي فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فتیارو کې به د خدای ذکر کوو چې خدای ما په ځان زیاتې کړی زه به غیر اجازت رانهوالم ځکه خدای وایي وظن ان لن نقدر علیه د هغه دا خیال و چې ما سره به خدای سختي نه کوي نو یونس علیه السلام په 4 تیارو کې ګیر او جمدی دی اوله تیاره د ړومبي کب خېټه او دویمه تیاره د دویم کب خېټه او درېیمه تیاره د سمندر بعض ځایونو کې د سمندر ګهرایي 15 میله ده یعنې د سر د سطحې نه تر ویق د ځمکې پورې 15 میله سمندر جوړوالی او بیا به د شپې تیارې وي نو خدای وایي په تیارو کې به د خدای ذکر کوو چې خدای ما دنیا ته وباسه ما په ځان زیاتې کړی ته د رحم و کرم خاوند دی نو خدای پاک ته چې کله خوښه خدای وایي ولولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون که د خدای ثنا صفت یې نه ویله دی به تر قیامته پورې خو د خدای ثنا صفت یې ویله دی یو کم دا بل کم کیک الټیک دی کم بل سمندر غاړې ته راورسو او الټیک 23 کیک نو خدای پاک وایي
کچه بوګه غوښه یې کچه شوه او په کچه غوښه ماشي مچان کینی او حیوانات دی خو د دریاب غاړې ته یې وغورځه خو ټول غوښه نو خدای وایي وانبتنا علیه شجرة من یقطین ما که د کدو یو بوټی زرغون دی بوټی په کچه سپکه دی پروت دی او فورا پرې زیلی خپاره شو نو د کدو سوري کې وي دا لیکي چې هلته ماشي او مچان نه کیني نو خدای د ده د هغه بوګه غوښې حفاظت په داسې طریقه نو چې ساعت صورت شو او ساله شو نو چې ګوري دا د مازدیګر وخت نو زر یې څلور رکعته مونځ کړه خدای پاک او د خدای شکریه ادا کړه چې شکر دې د یوې تیارې نه دې راوښکنو د بلې تیارې نه دې راوښکنو د درېیمې تیارې نه دې راوښکنو او د څلورمې نه هغه د مازدیګر وخت او خدای پاک ته خوښ دی او د یونس علیه السلام یادګار دی چې سړی په اخلاص او محبت او په حضور او خشوع منځو کې د مازدیګر نو انشاءالله د هغې مړه ثوابونه به خدای ورکړي په دې ټولو منځونو کې اهم منځ مازدیګر دی لکه خدای پاک وایي حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتین د ټولو منځونو خیال کوئ خو د منځني مونځ ډېر خیال ساتئ نو منځني مونځ د احادیثو نه معلومېږي چې هغه د مازدیګر مونځ دی ځکه دوتې مخکې دي سبا او ماسپښین او دوتې وروسته دي ماښام او ماسخوتن زموږ ښکلی پیغمبر وایي چې چا نه مونځ قضا شي د مازدیګر نو دومره تاوان و لکه د سړي مال او دولت ټول تباه شي من فاتته صلاة العصر فکأنما اوتر اهله وماله چا نه چې مازدیګر مونځ نه دومره تاوان و که لکه مال او اولاد ته ټول دا مال او اولاد ولې یادوي نو اکثر چې سړي د مونځ قضا کېږي خو یا د مال په فکر کې دکان دا غونډی چې یاره ناوخته دی اوس کور ته به ځم او د اولاد په فکر کې چې هغې له به څه عالم کور ته یوسم مال اولاد سړي ته ډېر ګران نو د رسول الله علیه الصلاة والسلام د کلام مراد دا دی چې د کوم څیز لپاره ته ځان وژنې او د هغې دپاره مونځ قضا کې که هغه ټول تباه او هلاک شي دومره تاوان بني لکه د مازدیګر او د مونځ چې درنه قضا شي مسافر ځان کور ته رسوي ښځه کتفې او سمسې او پکټې او پوزي مشغولی دکاندار د دکان د غونډېدو په مشغولی نو اکثر د مازدیګر مونځ قضا کېږي نو زموږ ښکلی پیغمبر او قرآن شریف کې د مونځ د مازدیګر ډېر اهتمام راغلی دی چې پام کوئ ګورئ د ټولو منځونو خیال ساتئ خو خصوصا د مازدیګر مونځ ماښام مونځ لومبی یعقوب علیه السلام نه نقل شوی دی یعقوب علیه السلام لوی پیغمبر دی نوم اسرائیل دی او مدین علاقه کې مدین او دا د فلسطین یو علاقه ده او بیا خاص ښار چې نو د هغې نوم دی حبرون ابراهیم علیه السلام او زوی او د انسې یعقوب علیه السلام هلته ښخ دی او یوسف علیه السلام مسلمانان ورته خلیل الرحمن وای او یهودیان ورته حبرون وای زه د یهودو د قبضې نه مخکې ورغلی نو کلک مسلمانان دی او غیرتي خلک دی او اسرائیل چې فلسطین نیوه دا ښار یې د ټولو نه وروسته نیولی دی ځکه دې خلقو سخته مقابله کړې وه په آخر د حکومت سره یو کلي به څوک نو دلته یعقوب علیه السلام نو قرآن شریف کې د یوسف علیه السلام قصه ده نیمه پاره تقریبا یوسف علیه السلام پلار ته ګرانو نو د نور وروڼو ورسره حادثت شروع کړ نو د پلار نه یې جدا کړی او بیا یې کوي ته غورځولی خدای د هغه حفاظت کو او په کوي کې په ګټه ناست و بله قافله په هغه راوړله او کوي نه یې وروخ کړی یا بشرا هذا غلام موقع په دننه د کوي ته ښکته کړه چې اوبه راوباسي هغې کې یو ښایسته ګلالۍ هلک راووت نو دوی وایي عجیبه کار
بیرونه ورپسې راغلي د خو شابه ګرځېدل وایي دا زموږ غلام دی راتښتېدلی دی خو که تاسې په بیې علین والی نو خدای وایي وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وکانو فیه من الزاهدین په یو څو بیکارو پیسو باندې خرڅ کړه ځکه د هغې پکې رغبت نه وي چې ځان سړی چېرته بوځي هغې مصر ته راوستی دی دا فلسطین د شام او مصر منځ کې علاقه بیا خدای د غلامانو بادشاه ته وزارت ته رسولی دی او بادشاه قرآن شریف کې دا ټول بیان یعقوب علیه السلام به ژړل چې خدایه زوی مې جمدی دی که مړ دی ځکه دې زامنو ورته ویلي وو چې هغه مونږ کېنولې مونږ لوبې ګورئ ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين مونږ لوبو لتلو او دې ماشوم جامو سره کېنولې او شرم اخلاق یې کړ او کمیس یې ولا رنګ کړی راوړه د ګړې چیرلې به وینو چې هغه کمیس وکته وې دا عجیبه شرم او کمیس یې ته هم کې د دروغجن سړي خو یاداشت نه کنه وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون چې کمیس یې وکته وې دا خو د دروغو کمیس نو ژړل به چې خدای بچي به مې مړې که جمدې به دویم دا چې جمدې خو دی خو د کافرانو ملکونه دي ټول مسلمان نشته نو چېرته کافرانو سره به لوی شوي او کافر به لوی شوي نو ژړل به دومره یې وژړل چې خدای پاک وایي وابیضت عیناه من الحزن فهو کظیم سترګې تک سپینې شوې او دا هم نه ډک وي یو څلوېښت کاله ترې جدا و چې دا ورور یې تللي د مصر ته په دویم ځل او بیا یې تعارف وشو نو هغې خو زړه کې ډېر ملامت هغې مونږ ته معافي وکړئ معافي قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين زي چې سم کړي دا ځان ته سنان خو دا چلو کې چې زما دا کمیس به پلار نه یوس او د هغه په مخ یې راکړی نو د هغه سترګې به دوباره ټیک شي اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين زما دا کمیس یوسه او د پلار په مخ مې راکړی د هغه سترګې به ټیک شي او ټول خاندان به ځای مصر ته د خدای عجیبه معامله که د مصر او د دوی د علاقې په منځ کې شپږ شله میله لار هم نه وه لکه د دې ځای د پنډۍ خو چې خدای نه خبرېږي نه خبرېده ځکه د غیب علم په خدای سره دی او پیغمبر ته چې ووایي بس حقه ورته معلومې پیغمبرانو ته هر شي نه معلوم بغیر د هغې نه چې خدای ورته وښایي نو نږدې ملک دی او خبر دی نه دی خو چې خدای خبروي نو دې کور ناست دی روڼې را روان دی او په قافلو کې راځي د اوښان نو ده د خاندان ناته د د یعقوب علیه السلام نه دی خو بوډا و سترګې معذوره نو بچو ته وایي إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قسم دې د یوسف علیه السلام خوشبوی راځي ماله نو که ماته به وقوفه نه وایه قالوا إنك لفي ضلالك القديم ته دا خو سړی خبرې کې زوی دې کله مړ دی او هغه مریض مریضي نو چې خدای ورته کوي نو د کمیس خوشبوی وروځي نو خدای وایي فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم چې زوی ولا کمیس راوړه هغه کمیس یې په مخ راکړه فورا جوړ شو سترګې بینا شو او بال بچ ته وایي ما تاسو ته نه وایي چې زه د یوسف کمیس بوی راځي هغې وایي صاحب معافي راته او دا زامن هم ترې معافي غواړي صاحب مونږ هر څه چې کړي مونږ ته معافي وکړه وایي ښه معافي به درنه وغواړم نو د پېشبني وخت کې چې تهجد لمونځ کوو هغه وخت کې به یې زامنو له معافي غوښتم او به یې تللي دي نو زمونږ کتابونو کې لیکي چې دا کمیس ته رارسي او په سترګې ومو او جوړ شو دا د ماښام وخت نو یعقوب علیه السلام ته خدای درې نعمته دغه وخت کې ورکړي
اول خدا چې دا خوشحالي راغله چې زوی مې جمدې دی. دویم دا چې جمدې څه کوي چې بادشاه دی، او بادشاه څه کوي چې پیغمبر دی. نو چې د پیغمبر زوی پیغمبر وي نو څومره خوشحالي وي. دریم نعمت دا چې سترګې بینا شي. نو فورا یې په دې دریو نعمتونو د خدای پاک 3 رکعاته شکرانه ادا کړه. نو دا مقام دا وخت دا د یعقوب علیه السلام د عبادت یادګار دی. هذا وقتک و وقت الانبیاء من قبلک. زموږ ښکلی پیغمبر ته جبریل وایي چې دا ستا وخت دی، دا د پیغمبرانو پخوانو وخت. نو یو سړي چا تپوس کړی چې موږ به چا زکات راکړي، خو زه د هغې مستحق نه وم، نو ما هغه بله مستحق له ورکړه. ښه به وکړو، غاړه دې خلاصه شوه. خو چې بیا څوک درکوي او ته مالدار یې او پوهېږي چې زکات دی، نو ماله دې وایي وایي وروره په ما زکات نه کېږي، چا فقیر له ورکړي. چې هغې زمونږ پټي چې اوبه شي، یو مارغان د هغې ډینګان ورته وي، تک سپین بګله چندقې او دا کمان چینجي خوري. دا روا دی که نه؟ او روا دی، روا دی که دا ډینګان خورئ. هغه په پنجه وړل نه کوي، په خولې نیول کوي. نو هغه مارغه بند دی چې په پنجه باندې سیز نیسي او په پنجه وړي. یونس علیه السلام قوم ته ویلو چې ایمان راوړنو نو عذاب الهي را روان. هغه ایمان نه وړ. خدای خو یونس علیه السلام دروغجن کړی نه، خو دې د وینا نه مخکې روانه شوی. دغه وجې نه قرآن شریف کې وایي اذ التقمه الحوت وهو ملیم. د بخاري کې د ملیم تفسیر کې مجاهد وایي قال مجاهد اتی بما یلام علیه. داسې کار یې کړو چې د خدای په نظر کې لا مناسب نه و چې ته ولې تلې. قرآن شریف کې د ثواب دپاره سړی جماعت کې کښېني که چا غریب لی ورکړي، دواړه ستا خوښه ده. که یو غریب وي چې قرآن شریف درنه غواړي ورکړه، او که قرآن شریف جماعت کې کښېني چې خلک پکې تلاوت کوي هم صحیح ده، دواړو کې ثوابونه دی. یو ظالم او بدماش سړی که د دوه قومونو منځ کې په جرګه کې څه فیصله وکړي، ټیک ده، مسلمان خو دی که نه؟ شریعت فیصله مني، صلح، هره صلح شریعت مني، خو هغه صلح نه مني چې حلال پکې حرام کې او حرام پکې حلال کې. لکه سوړه جینۍ ورکړي نو دا حرام دی او جرم دی، ښځې څه ګناه کړي. یا یو سړي د یو ښځې سره بدکاري کړې او جرګه دا ووایي چې دې به ستا ښځې سره وکړي، نو دا خو مجرمان دي. لکه سند کې ډېرو مردارو داسې فیصلې کړلې، یو هلک په زنا ونیولی شي، د هغه هلک خور راوړي او سړو ته وایي زه بدکاري ورسره وکړئ، نو دا خو جرګه نه ده، دا صلح نه. او حلال پکې حراموي، دا زموږ ښکلی پیغمبر وایي دغه صلح ناجایزه ده. یا حدیث شریف معاف کې رمضان کې څوک لاړ شي افغانستان ته مثلا، خو هغه خپل وطن یې هلته پوره مونځ کوي، او که وطن یې خپل نه ګڼي نو بیا یې مسافر دی، بیا به د سفر مونځ کوي. یو سړي کې هېڅ بیماري وي او اودس یې نه ټینګېږي، یعنې یو د مونځ وخت یې بغیر بې اودسه نه تېرېږي، نو دی به د مانځه دپاره اودس کوي، د هر مانځه دپاره. چېرته که په مانځه کې ته بعد لاړ شي، هغه مونځ هم صحیح دی او ورپسې که سنت کوي هغه هم صحیح دی، خو هر مانځه له به د وخت په داخلېدو اودس کوي. دا چې هغوی په دې زبرګه میاشت کې خلک روجې نیسي صحابې، د زبرګه میاشتې د روجو څه ذکر نه دی راغلی په حافظ او شوقه ده راغلی. هسې زبرګه میاشت ده، د ابراهیم علیه السلام زمانه کې به پکې خلق عمرې کولې، خو زمونږ په دین کې د رجب څه د فضیلت ذکر نشته، نه د روجې نه د عمرې. عمره په روجه کې غوره ده او روجه نیول په شو قدر کې غوره دی. شعبان د زبرګې میاشت دی، خلک د زبرګې لفظ ته ګوري، او دا زاړه شیخان او زاړه پیران او دا زړې ښځې دوی د ځان ته دا خبرې کوي. د زبرګې میاشت دا ده چې 4 میاشتې په کال کې دې ته خدای اشهر حرم وایي، یعنې دې کې به ابتداءً جهاد نه کوي. یو ذوالقعده، بل ذوالحجه،
بل محرم بل رجب دا میاشت نور څه ذکر نشته که نفلي روژې نیسئ شعبان کې نیسئ او هسې روژه خو نیول هر وخت یې ښه دی خو دا نیت کول چې کومې دا سنت دي یا حضور پاک ویلي دي نو دا صحیح نه ده د دوو خطبو په منځ کې څه دعا نه ده راغلی نه لاس چتول راغلی دی که سړی په زړه کې دعا کوي په پټه به وایي په خوله یې به نه وایي او لاسونه اوچتون نشته دی که چا د غسل وخت کې په زوره خبره وکړه په غسل یې اثر شته که نه کور ته سوال جوابي ښځه ترې تپوس وکړي ټیلیفون دی یا څه بل څه دی نو په خبرو په غسل باندې څه اثر نه پروسي نبی کریم غسل کو او د ترې لورې لاله بار فتح د مکه او سلام یې واچو حضور ورته د غسل د ځای نه وایي پرده ځوړنده وه مرحبا بام هانې ستړې مه شي ویې سلام راغلی ویې صاحب علي صاحب وایي چې زه به د لوزي او خاوند مړ کړم حال دا چې ما والا امان ورکړی دی ویې نه تا چې چا له امان ورکړی دی زمونږ د طرفه به هغه ته امان دی هېڅوک ورته څه نشي ویلی ځه نو خبرې یې کړې وي نو غسل وخت کې خبرې څه بندې نه دی آنه یې په غسل څه اثر شي که ښځه او خاوند دواړه په یو ځل لاندې او خبرې کوي نو روانه یو چاټی په منځ کې پرته وي پخوا خو لوښي دومره نه وو که نه او ښځه او خاوند په یو ځل لمبلې چا وی د تبلیغ والا خلک څنګه دي او بریلیان څنګه دي ځان ته اهل سنت والجماعت سنت د حضور پاک ښکلې طریقو ته وایي او جماعت د صحابه و کرامو ډلې ته وایي نو چې څوک د حضور پاک په ښکلې طریقو وي او د صحابه و کرامو په نقش قدم روانې دا اهل سنت والجماعت دي د جنډو والا نه چې په قبرونو جنډې ودروي یا عرش شریفې کوي یا غلافونه پیچي یا مالګې او سیزونه پیچي او دا مردار خواره ورته ناست دي دا اهل سنت نه دي دا اهل بدعت دي یا په زوره درود الصلاة والسلام علیکه دا خو صحابو نه دي ویلې دا هغه درود دی چې حضور پاک زیارت له ورشي مخامخ به ورته وی او دلته به دغه درود وی دا چې کوم موږ لمانځه کې وایو نو چې څومره بدعات او خرافات دي پیرانو کې دی جاهلانو کې او ځان ته به اهل سنت والجماعت وایي دا اهل سنت نه دی سنت خو د حضور پاک ښکلې طریقې ته وایي او جماعت د صحابه و کرامو ډلې ته وایي نو چې څوک د حضور پاک په نقش قدم رواني او د صحابه و کرامو جماعت پسې رواني دغه اهل سنت والجماعت دي دا د شنو جنډو والا او قبرونو نه غوستو والا دا نه دي دا خو زناور دي او زور غي ورکوي ځان له چې موږ اهل سنت والجماعت دا دروغ وایي دا دروغجن دی تبلیغ والا ښکلي خلک دي او دې وخت کې د دین لوی کار کوي او په ټوله دنیا کې کار کوي او مرسته یې پکار ده چې څوک مخالفت کوي نو دوی یا خو د ناپوهۍ د وجې نه کوي چې ناپوهۍ یا زړه کې د دین قدر نشته چې هغې دلته یو ملا دی چې هغه وایي 50,000 کاله پس په قیامت راځي د دې علم بغیر د خدای پاک د بچیانو د ذات نه وایي حج یې شو او ټوکړه یې راوړله چې په دې د حضور پاک تصویر دی دروغ وایي د حضور پاک تصویر نشته چا د ځان نه جوړ کړه نو دروغ وایي هغه وشلوی دا شیعګانو کې دا رواج دی چې فرضي تصویرونه پکې ډېر وي د علي صاحب د فاطمې بیبي د حسن د حسین او دا بریلیان دا پیر پرسته د شیخ عبدالقادر جیلاني جوړ کړي او د ښځې او د کشتۍ او د براق شریف یې جوړ کړی د اسپې په شکل مخ یې د ناوې دی او وروسته استې لکۍ یې پرېښې ده وایي دا براق شریف یې دروغجنو براق تا لیدلی دی دوی مونږ ته علي سي ښه کار نه دی دا سودي نظام دی یو ډریور نه 2 کسان مړه شوي وو خو هغه د کور خاوندانو هغوی معاف کړل معاف خو شو قصاص پې نشته دیت پې نشته خو روجې به نیسي ځکه دا د قرآن شریف حکم ده ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مسلمة إلى أهله تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله وبآخر کې ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله که چا مرئی وي مرئی به ازادی او که د مرئی توفیق یې نه یا نه وي نو بیا به 2 میاشتې پرله پسې روجې نیسي دا د قرآن شریف حکم دی
اما فی چې راغله د قصاص او د دیت تماش حکومت وقالو کې اسې قصاص نشته دیت دی پټ چا وایي زما نوم عبدالرشید دی خو خلک ته راته رشید وایي خیر دی رشید او راشد مانا په سمه لار تلون او رشید د خدای نوم دی چې هغوی زمونږ کلي کې امام دی د فرضو دپاره پړکې په سری او بیا نه په سری پړکې په سرول ښه خبره ده د حضور پاک ښکلې طریقه ده خو سنت نه دی سنت عبادتي نه حکم راغلی دی خو البته فقها کرام لیکي چې کوم وطن کې پړکې د عزت جامه نو هلته د امام په پړکې کې لمونځ کوي چې د خلکو په نظر کې حتی کرانه شي پس ښه جامو کې فرق او قرآن شریف کې خدای وایي اتمه پاره کې خذوا زینتکم عند کل مسجد چې جماعت ته ځې نو د زینت په جامو کې لاړ شه نو که د عزت په ځای کې بغیر پړکي درته ناسته بدې ښکاري نو منځ هم د عزت زیاتې پړکي کې کوه کنې حکم یې نه دی راغلی او چې کوم ځای پړکي د عزت جامه نه ګڼلی کېږي لکه هندوستان کې پنجاب کې دیر کې نو کوټه په سره کوه فرق پکې نشته امام دی د عزت په جامو کې چا حافظ ابن تیمیه تاسو سپکې خبرې لیکلې نه حافظ ابن تیمیه لوی عالم لوی ولی الله لوی بزرگ ټیک ته بعد مسلو کې خلاف کوي خلک علما لکه شافعي صاحب نه زمونږ په ډېرو مسلو کې خلاف دی د مالک صاحب نه د احمد صاحب نه خو داسې نه چې هغوی ته به سپک ګورئ نه هغه ټول د عزت او د احترام وړ دی لایق دی نو دوی د لوی ولی الله نه او لوی قربانۍ کړې دی نو هغوی ته سپک کتل ښه کار نه دی او که ستا کې په یو مسله کې خلاف وي نو ټیک ده فسقف خو به چاته نه ګورئ چې هغوی ما حضور پاک خوب کې لیدلی دی او ام حبیبه ده ورسره او دواړو ته مې د ولیمې دعوت ورکړی دی دا ښکلې کار دی خوب دی چې سړی حضور پاک خوب کې وویني نو د رښتیا هم خوب لیدلی دی ځکه شیطان د حضور پاک په شکل کې خوب کې نشي راشي نو امید دی چې خدای به د خاتمه په ایمان کې او واده به یې د سنتو مطابق وشي واده دې نه کړي چې هغې بعد خلک د خلکو غلطي وویني که نه نو دی وایي زمانه خرابه ده او زمانې ته کنځل کوي نه دا نه راخلي حضور پاک منع کړې ده زمانې ته به کنځل نه کوي زمانې ته چې کنځل کوي نو مطلب دا چې دا زمانه کوي که دا خدای کوي نو زمانه خو وخت ته وایي وخت خو نیکي او بدي نه کوي خالق د خیر او د شر خو خدای پاک دی نو زمانې ته به کنځل نه کوي او نه به زمانې ته سپک ګوره د نیک سړي دپاره زمانه نیکه ده او د بد سړي دپاره بده ده تهجد دپاره مخکې د کېدل ضروري نه دی خو عربی کې تهجد وایي د خوب نه پاڅېدو ته نو ښه دا ده چې سړی د خوب نه راپاڅي او بیا تهجد وکړي او که سړي د مخکې نه ودلي ویښ په ویښې خبرې کوي اترې کوي او بیا په درېیمه حصه د شپې کې لمونځ وکړي دا تهجد دی تهجد عام دی چې سړي ویده شي او خوب نه راپاڅي تهجد معنا خوب نه رابیدارېدل که بل سړی تهجد له راپاڅي خو خفه کېږي نه نو ښه راپاڅي لکه ښځه د خاوند راپاڅي او خاوند د ښځې نه راپاڅي یا تا سره ملګري پوهېږي چې دا نیکان خلک دی نو تهجد له راپاڅه چې خفه کېږي پرې نه وکتل درته نه کوي یو ښځې سره یو تولک غلي وي په هغې زکات نشته چې څو پورې ونیمو تولو ته نه رسېدلی ځکه حضور پاک د سرو زرو نصاب 20 دیناره ویلی دی او یو دینار 4.5 ماسې وي نو 4.5 چې په 20 کې ضرب کې نو د هغې نه 1.5 تولې جوړې کړي که چا مسه کوله او په یو لاس یې پټکې یا ټوپې اوچته کړې وه او بل لاس په سر ټول دا کاږي مسه یې شوې ده سړی تکبیر وایي لاسونه به راوباسي داسې نه چې د جمې او د یخنۍ د وجې نه په څادر کې لاسونه پټې د لاسونه به داسې اوچت کړي او د ګوتو سرونه د قبلې طرف ته راولي داسې به نه کوي د اکثر خلک داسې کوي داسې به کوي غوږ سره ګوته یو ځای کول ضروري نه دی خو د غوږ د پورې اوچتولو ښه خبره وه دغه دی پورې به اوچت کړي او د ګوتو د تلو مخه به قبلې ته راوړي چې همې د علامه قصه څنګه ده صحیح ده دا یو سړی حضور پاک ته د غربت شکایت وکړ هغه ورته ویې خیر دی ګلزار امیر صاحب دعا راته وکړه
وی دعا برته وکم خو دی به د زکات حق ادا کې که نه وی او دعا ورته وکړه ګوډې چیرلې څاروي زیات شي نافته کې به مانځله راته بیا دومره ډېرې شو چې کال کې به راته بیا د زکات وخت راغی حضور پاک ورته صحابه ولیږل چې زکات یې راوړه چې هغوی لاړه ویې ښه مسلمان باندې هم زکات دي دا رانه ټکس غواړی نو راغی بیا حضور پاک وی زه سړی خراب شي بیا راغلی د زکات یې راوړه د حضور پاک وی واپس قرآن شریف کې لسمه پاره کې دته تقریصې ته اشاره ده ومنهم من عاهد الله لئن اعطانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اعطاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما خالفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكسبون بعض خلق د خدای سره دا وعده وکړي که مال و دولت راغی زه به دا کوم دا نیکې خو چې بیا خدای ورکړي نو بیا نه کوي نو ابوبکر صاحب زمانه کې راوړی نه زه عمر صاحب زمانه کې راوړی نه تا نه حضور پاک قبول کړی نه دی موږ یې نشو اخیست نو دا صحیح ده چا وی دا صحیح ده چې د استاد درجه د مور پلار نه زیاته ده نه اول حق د خدای او د رسول دی بیا د مور پلار دی ځکه قرآن شریف کې بیان دی وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا خدای فیصله کړې ده چې عبادت به د خدای کوي او مور پلار سره به احسان کوي او د استاد ورپسې حق او ورپسې بیا د هر مشر نیک سړي حق خلک د لیډر حق د پیر نه زیات ګڼي او د پیر د استاد نه او د استاد د مور پلار نه مور پلار خو ته یې سره ښکاري کدو کري لښکاري او حال دا چې معامله راوړې ده اول د خدای د رسول نه پس د مور پلار حق بیا د استادانو حق بیا د هر مشر حق دی پیر به جاهلي دا نو به خیال ساتي او د مور پلار به نه ساتي او دا د قرآن شریف او د حضور پاک د تعلیماتو نه خلاف کار چاوې د ما لور پیدا شوې ده نوم مې ونه صفا ایښی خدم وکړم صفا مروه په خپلې ځای نه دي چاوې ما سره پیسې دي جهادي تنظیم ته ورکړم که نه بله نه جهادي تنظیم څوک دي اوس مه ورکړه اکثر دا دی جنسو نوکران او مفت پولیس اوس بیان ونه پیدا کړي چا سره جهاد د جهاد څه قواعد دي شروط یې دي احکام یې دي د هغې مطابق جهاد دی داسې نه چې پنځه کسان مونږ ډله جوړو دا مې صدر کو دا مې سیکرټري کو او شو جهاد ده نو تا به مړ کړي او د موسی علیه السلام بدنامي به وکړي نو دا موجوده تنظیمونه اکثر ټګان برګان دي دوی له پیسې مه ورکړه چېرته دیني اداره کې ورکړي تبلیغ کې لاس شي بل د نیکۍ کار دی حلال ځناور کې کوم شی بد دی وینه بد نه ده او بعض سیمونه مکروه دي لکه هډوکي خوړل او کلمې او پرپوس که صاف سوتره یا لرې نو پاک دي یا هګۍ خوراک چې د هر څه نه پاک کې نه پاک دي حلال څیز کې بیا حرام نه علاوه د وینې نه یا د دسماتې نه چاوې مړې په قبر کې امانت دي قبر کې امانت کې ښودل نشته دا رواجي خبرې دي خبر نه مړې ته دوباره نه راوباسې چې کوم ځای کې د خښ کې بسل دبی دا د جاهلان کوي دلته مړی امانت کوم بیا زه به کابل ته وړم زناورو تا درته چا ویلي دی شرع نه خلاف خبرې کوي ځمکه ټوله د خدای ده او دعا هر ځای نه رسي خیرات ورپسې هر ځای نه رسي هغه وخت کې به مړی راوباسې چې هغه ځمکه پردی وي بې اجازته د مالک نه دی خښ کړي پکې او درته وایي مړی وباسه زما د ځمکې نه نو ته به یې وباسې یا داسې ځای کې مړی خښ چې اوبه پرې راځي سمندر یا واده یا نهر یا د دریاب اوبه چې دا قبر وړو نو بیا اجازت شته چې قبر منتقل کې خو هسې د قبر وړل بل ځای ته نشته نه امانت کې ښودل شته بس خښ دې که خدای ته وسپاره که قبر دې خښ کړه مړی او قبر پې په هغه ساعت پرېوت هم د سپردو اجازت نشته بس پرېږده خدای نو د امانت کې ښودل او نقل کول د یو ځای بل ځای نه دا په شریعت کې نشته دا د قمقلو شیخانو روان کړي چاوې د ما صدر کې دکان دی په یو ښځې اخیستې بیوټي
فعال لپاره دا ښځې چې پکې جوړی ناوې پکې جوړی ویښته وله برابرۍ نو که ښځه د ښځو خدمت کوي نو خیر ښځه ماهره سروله برابر کړي ویښته وله برابر کړي نو که خو د ناو خدمت به سړي نه کوي لکه والدینو کې ما اورېدلي دي نوجوانان لاکانانې او ناوې جوړه کړي نو په هغې لاس وایي هلکه دا روا کار او ښځه د ښځو ویښته جوړولی شي سر له برابرولی شي نکریزې او ګمنځ والا منګلی شي نکونه ولا نو ښځه که ښځې دوکانداره او ښځې والا فقط راځي نو روا ده کری او که هلکان پکې ښځو له سامان برابروي نو دا ناروا ده که لومړي اذان چا جواب کړي نو دویم اذان د خطبې وخت کې جواب ته حاجت نشته او که چا لومړي نه کړي نو بیا دې په زړه کې د دې اذان جواب کوي بعضې خلک چې د زوی کار یې پوره شي یا د لور نو سالګیره کوي دا د عیسایانو انګریزانو د کافرانو رواج دی اسلام کې دا نشته زموږ خلک خو غلامان دي د برطانیه کې دا کېږي او فلان کېټمې دا کار کړی دی نه دا په شریعت کې بند دي سالګرې مالګرې نشته او کیکونه پرېښود دا لیډران مردار او دا چې ورپسې روان یې غوایان دا زما د لیډر سالګره ده غټ کیک به پرېږدم هلکه زناوره قوم له دعوت وکړه کیک پرېښودلو کیسې نو دا د دې زناورو د انګریزانو د هندوانو رواج دی او مسلمانانو د لیډرانو کې راغلی دی او د مالدارانو کې غریبانان نه کوي نو په شریعت کې سالګري نشته چا د قرآن شریف په خطا پرېوځي نو بس دعا خدای پاک نه معافي وغواړي په خطا خدای پاک څوک نه نیسي د چا په خېټه کې چې حرام پراته نو رښتیا څلوېښت ورځې عبادت څخه دی دا نه قبلېدو مطلب دا دی چې خدای پرې خوشحاله نه دی بظاهر یې خو مونځ شو قضا پرې نشته مونځ د قضا په حیثیت شوی دی یعنې دوباره پرې مونځ نشته خو خدای پرې په دې عمل خفه دی چا وی چې یو مسلمان دوزخ ته لاړ شي او یا زره کرته ولا سړی کلمه طیبه ووایي نو د هغه مغفرت کېږي دا خو ما نه دی اورېدلی او ته لږې چې د کوم ځای نه وایي زموږ ښکلی پیغمبر یو خبره نه یې کړې د آخرت او د غیب په باره کې د ځان نه څوک نه شي ویلی زه چې سبا راپاسم نو په جامو مې د منۍ اثر وي نو که دا د یقین وي چې مني ده نو غسل پکار دی او که یقین دې نه وي هسې لوندوالي رطوبتې نو د منۍ خو خاص علاماتې نو بیا در باندې غسل نشته بعضې سړي بیماری وي جریانې یا مزیدې ځي تشې اوبه هغه مني نه وي نو په هغې کې غسل نه چا وې دوه هلکانې او د مور پلار خبره نه منې او هغې ضعیفانې نو د دوی څه حکم دی د خدای په نزد مجرمان دي ځکه د مور پلار او چې لا بوډاګانې نو د قرآن شریف حکم دی اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا پنځلسمه پاره کې خدای وایي که مور پلار دې دواړه بوډاګان شي یا یو پکې نو پام کوه چې اوف قدرې ورته ونه او نه ورټې او د عاجزۍ وزرې ورته ښکته کوه او بخښنه والا غواړه چې خدای دغه شان زه ماشوم او د مور پلار دوی کړی نو ته په دوی رحم وکړې سړی د خپل بال بچ ته وګوري چې څنګه پیدا شي څه شي کړي او څومره تکلیف پر سره مور پلار نو دا لوی سړی وایي جوړې زه نیغ دغه شان د مور نه راوتی نیغ جوړ نو تم دغه شان کمزوری نو خپلو بچو ته وګوره او چې سړی د مور پلار خدمت ونه کړي نو دې د بچو نه بیا دا تمه نه کوي خدای د بعضو عملونو نتیجې په دنیا کې سړي ته څرګند دی نو د مور پلار عزت چې چا کړی دی بچي م د عزت کوي او چې چا نه دی کړی بچي م د عزت نه کوي چا په ګیره باندې نکریزې پوره کړو سنت دی او ثواب دی پکې زیړ رنګ سور رنګ نسواري رنګ هر قسمه رنګ روا دی خو تور بد دی او سپینه پرېښودنه هم روا دي د امام مالک صاحب ګیره ستکه سپینه او چا صحابه او تابعینو به ګیرې سرې کولې نو سرې کول هم روا دي سپینه پرېښودنه هم روا دي چا وی چې چا ګیره پرېښوده ثواب دی چې چا پرېنښوده ګناه نشته دی د ځان نه ویلي دي دروغ دا د حضور پاک د صاحب حکم نه خلاف ورزي ده
حضور پاک وایي ګیره پرېږدی او برې تخلی درود شریف وایه. اللهم صل علی محمد. خدای موږ د فتنو محفوظ کړي او زموږ د ملک او مسلمانانو خدای امریکا او د امریکې ملګري خوار او دلال ذلیل دا ظالمان دهشتګر بوش او د هغه ملګري خدای په خپل قهر باندې ککړ کړي او مسلمانانو که فلسطین کې دي که افغانستان کې که په عراق کې دي د دې ظالمانو د شر نه محفوظ کړي او دوی په خپل کور کې په جنګ مبتلا کړي برحمتک یا ارحم